در جریان یک سال اخیر اداره ملی غذا و ادویه مانع ورود مواد تاریخ تیر و مضر به افغانستان شده است. به گفته مسئولان این اداره، تا یک سال اخیر نظارت دوامدار از اقلام غذایی و صحی صورت گرفته و از ورود مواد بی‌کیفیت جلوگیری شده است. د خوړو او درملو ملي اداره تل هڅه کوي چې خپلو هیوادوالو ته با کیفیته مسؤون خواړه او درمل تضمین کړي او له دې څخه ډاډ حاصل کړي. نو په دې لړ کې زموږ د نظارت او ارزیابي ټیمونه شپه او ورځ زیار باسي ترڅو له ټولو درملتونونو، عمده پلورنځیو او شرکتونو او د دوی له اړوندو ګودامونو څخه څارنه او لیدنه وکړي ترڅو د تاریخ تیره درمل، کم کیفیته درمل او هغه درمل چې په غیر قانوني ډول سره دلته راوړل سوي وي او موږ په هیوادوالو باندې پلورل کیږي د هغې مخنیوی وکړي. مسئولان این اداره می‌افزایند تا یک سال اخیر 345 باب درملتون به دلیل فعالیت غیر قانونی مهرلاک شده، 320 باب درملتون به دلیل عدم رعایت نظافت توصیه‌نامه و اخطارنامه دریافت کرده و از فعالیت 22 شفاخانه نظارت به عمل آمده است. به همین ترتیب تا یک سال مجموعاً حدود 600 تن محصولات صحی و غذایی تاریخ تیر از بین برده شده و حدود 200 تن مواد غذایی و ادویه مضر و کیفیت ضبط شده است. په درملتونونو کې د فارماسیست شتون یوه بله مهمه موضوع ده. موږ کوښښ کوو چې په ټولو درملتونونو کې مسلکي او وړ خلک شتون ولري ترڅو د ضرورت په وخت کې او یا هم مراجعینو ته په خپل وخت سم او مناسب خدمات ترسره کړي. مسئولان این اداره میگویند در جریان یک سال 135 باب عمده فروشی، 75 شرکت و 4 کارخانه جدید جواز فعالیت دریافت کرده که از این رهگذر برای 170 فارماسیست زمینه شغلی نیز فراهم شده است. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې موږ ټیمونه شپه ورځ کار کوي او د تاسې لپاره به مناسب، با کیفیته او په مناسبو نرخونو درمل او غذایی توکی برابروی. با گفته مسئولان به منظور ایجاد تسهیلات لازم تمامی سیستم های این اداره دیجیتالی شده و در راستای ساده سازی پروسه های زمانگیر تلاش آغاز شده است.